الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ډیرو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو قدرمنو لیدونکو د اسلام د ټولنیز نظام په لړۍ کې په تیر درس کې مو د شرعي نکاح په انحلال باندې خبره وکړه. اسلام د دې په خاطر باندې چې د کورنۍ د غړو ترمنځ ژوند په مینه محبت الفت او سکون او اطمینان سره ترسره شي د هغې دپاره ځانګړي اصول وضع کړي دي تر څو دواړه لوري یعنی میړه او ښځه او د کورنۍ نور غړي دغه اصول مراد کړي تر څو د هغوی په منځ کې ژوند په ښه توګه ترسره شي. که چیرې د میړه او د میرمن ترمنځ دغه اصول مراعات نشي نو ضرور به د دواړو منځ کې اختلاف پیښیږي، د دواړو منځ کې به جګړه پیښیږي او دا اختلاف او جګړه د دې لامل ګرځي چې د دې دواړو منځ کې ژوند تریخ شي. د دغه تریخ ژوند څخه بهتره دا ده چې دواړه سره جدا شي. نو د جدایي اجازه اسلام ورکړې ده. دغه جدایي ته فسخ ویل کیږي، د منځه تلل، انحلال. نو مونږ ویلي چې د نکاح انحلال په درې اسبابو منځته راځي. یو په طلاق سره راځي چې د میړه له خوا نه ښځې ته ورکولی شي. دویم سبب چې دی هغه فسخه ده او دریم سبب چې دی تفریق قضایي دی، یعنی د محکمې له خوا د میړه او د میرمن ترمنځ بیلتون دی. په تیر درس کې مو د طلاق په اړه باندې تفصیلي بحث وکړو. لومړی مو د طلاق تعریف وکړو او بیا مو د طلاق بدوالی په اسلام کې په دې باندې خبره وکړه. درېیمه موضوع دا وه چې اسلام ولې د طلاق واک او اختیار سړیو ته ورکړی دی. څلورمه موضوع دا وه چې یو څوک میرمنې ته طلاق ورکوي په کومې طریقو سره ورکوي. نو موږ ویلې چې دغه دوه طریقې دي، یو سنت طریقه ده او بل بدعي طریقه ده. سنت طریقه دا ده چې یو څوک خپل میرمنې ته طلاق ورکوي د طهر په حالت کې. بیا موږ دا دوه قسمه دي، یو احسنه طریقه ده او بل حسنه طریقه ده. بل بدعي طلاق دی چې یو څوک خپل میرمن ته 3 طلاقه په یو ځل ورکوي. یا دا دی چې یو څوک خپل میرمن ته طلاق ورکوي د حیض په حالت کې. دا غیر سنت طریقه ده، د سنت طریقې خلاف کار دی. په پنځم قدم کې مونږه د طلاق د ورکوونکي په شرایطو باندې وغږېدلو چې طلاق چا دپاره جایز دی چې هغه واقع شي. په هغه کې مونږ ویلي چې یو څوک لیونی دی طلاق یې صحیح نه دی، یو څوک ماشوم دی طلاق یې صحیح نه دی، یو څوک د طلاق د ورکولو اراده نه لري، د طلاق په الفاظو په معنا نه پوهیږي، د بېهوشۍ په حالت کې چې یو څوک بېهوشه دی په خپل ځان نه پوهیږي، انستیزي ورکول شوې ده، یا په خوب کې دی، یا د لیونتوب په حالت کې دی، د دغه خلکو طلاق درست نه دی. البته که یو څوک ځان په زور نشه کوي، شراب څکي یا نور مخدره مواد استعمالوي، نو د اکثریت علماو او فقهاو په نسبت باندې په دغسې حالات کې طلاق واقع کیږي، د دې په خاطر باندې چې دا طلاق د هغه دپاره یو جزا شي. همدارنګه یو څوک د طلاق په ورکول باندې مجبوره کیږي، دې ته مکره ویل کیږي. یو شمېر علما وایي د اکراه په حالت کې، د زور په حالت کې طلاق نه واقع کیږي او دغه موضوع قوانینو هم راخیستې ده. البته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه وایي چې که په هر حالت کې وي یو څوک په دې پوه شي چې د طلاق په ورکولو سره کومه نتیجه منځته راځي، نو که څوک د طلاق په ورکولو باندې مجبوره هم شي نو د طلاق درست دی. نو یو څوک چې طلاق اراده ونه لري دغه طلاق نه صحیح کیږي. خو په دې کې دغه مختلف موضوعات چې د علماو بیان کړي دي. په خطا سره د یو چا د خولې نه
د طلاق الفاظ وي اراده نشته که دا موضوع محکمې ته لاړه نشي او یو څوک په سهو سره او په خطا سره د خولې نه د طلاق کلمه وباسي نو د طلاق قضاء صحیح دی که دا خبره قضا ته لاړه شي خو لیکن شرعاً که چېرته دا په خپل کور کې اوسېږي او دا موضوع قضا ته ونه رسېږي او نه د طلاق ونه لري دا طلاق نه صحیح کېږي. بیا مونږ ویلي چې بل د طلاق الفاظ دي، مونږ یو صریحي طلاق دی او بل کنایي طلاق دی. صریحي الفاظ دا دي چې یو څوک په صراحت توګه باندې خپل مېرمن ته د طلاق الفاظ استعمال کړي یا داسې الفاظ استعمال کړي چې طلاق معنا ولري. مثلا یو سړی خپل مېرمن ته وایي چې په ما باندې حرام دی. د حرام لفظ د طلاق لفظ بله معنا نه لري بغیر له دې نه چې د دواړو منځ کې جدایي پې راشي. دا صریحي الفاظ دی په طلاق کې او پرې سره یو رجعي طلاق واقع کېږي. او بل کنایي الفاظ دي چې د طلاق تر څنګ د نور معنا احتمال پکې موجود وي. په تېر درس کې موږ هغې باندې تفصیلي خبر وکړه چې ځینې الفاظ داسې دي چې یو څوک خپل مېرمن ته استعمالوي، د دې طلاقو په استعمال سره د دواړو منځ کې بېلتون راتلی شي خو چې نیت د طلاق ولري. مثلا یو څوک خپل مېرمن ته وایي ته زما د خوا نه طلاق یې، پلار کرې ده لاړه شه، خو دا عادي حالت وي. په دې حالاتو کې که یو څوک د طلاق نیت ولري طلاق واقع کېږي، خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیا وایي چې دلته باین طلاق واقع کېږي. دا ښځه د سړي نه جدا شوه، که غواړي بېرته په نکاح باندې ولې نوي نکاح به ورسره کوي. بل مونږ ویلي چې د اغېز په اعتبار باندې د طلاق ډولونه دي. طلاق دوه قسمه دی، یو ته رجعي طلاق وایي، بل ته باین. رجعي طلاق دا دی چې یو څوک یو طلاق واقع کړي، کولی شي چې د 3 حیضو په موده کې د عدت په موده کې خپل مېرمن ته ور وګرځېږي. د عدت د پوره کېدو نه وروسته دا ښځه باینه شي، جدا شي. بل باین طلاق دی چې دا مونږ چې دوه قسمه دی، یو صغرا دی بل کبرا. صغرا دا دی چې یو طلاق یې مخکې ورکړی دی، بل طلاق واقع شي، دا ښځه د سړي نه جدا شوه، دا که غواړي د خپل مېرمن سره ژوند ته دوام ورکړي نو نوې نکاح به تړي، بیا به مهر ورکوي. بل که باین کبرا طلاق دی، دې ته طلاق مغلظ هم ویل کېږي چې یو څوک خپل مېرمن ته په یو ځل باندې 3 طلاقه ورکړي، یا دا په ترتیب سره یو طلاق یې ورکړی رجوع یې کړې ده، بل طلاق یې ورکړی نکاح یې کړې ده، 3م ځل چې طلاق یې ورکړو دا ښځه په ده باندې حرامه شوه، هم جدا شوه هم حرامه شوه. دا ښځه بیا په نکاح کولی نه شي، مګر په هغه وخت کې په نکاح کولی شي چې د همدا مېرمن بل چا سره نکاح وکړي، د نکاح نه وروسته هغه ورسره جما وکړي، د جما نه وروسته هغه ته طلاق ورکړي، طلاق نه وروسته هغه عدت تېر شي او بیا د دواړو خوښه او رضا وي، بیا به نوي نکاح سره اخیستی شي. بل د طلاق په ډولونو کې مونږ ویلي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې خلا چې د مېرمن سره وشوه، یو مېرمن د خپل خاوند نه جدایي غواړي او په خلې سره جدایي واخلي، دا هم باین طلاق دی. یوازې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه، امام شافعي رحمت الله علیه او امام مالک رحمت الله علیه هم په دې نظر باندې دي. د اله په اړه باندې بحث شو چې اله دا هغه قسم دی چې یو څوک د خپل مېرمن نه یاد کړي چې زه به تا ته در نږدې کېږم نه، که د 4 میاشتو نه خبر واوښته دا ښځه خود به خود باینه شوه، او که د 4 میاشتو نه په کم وخت کې رجوع ورته وکړي د قسم کفاره به ورکوي. د لعان په اړه خبره وشوه چې دا هم د طلاق یو ډول دی، یو نوع ده چې په دې سره د میړه او د ښځې ترمنځ جدایي راځي. د نکاح د انحلال په اسبابو کې دویم سبب، دویمه وسیله هغه فسخه د نکاح ده چې په نن درس کې په خبرې کوو. فسخه څه ته ویل کېږي؟ د میړه او مېرمن ترمنځ هغه بېلتون چې د مېرمن لخوا صورت ونیسي، او یا دا چې بېلتون د میړه لخوا صورت ونیسي خو مېرمن هم له دغه حق څخه برخمنه وي، د فسخې په نامه باندې یادېږي. ښځه د نکاح د انحلال مطالبه کوي، غوښتنه کوي، او په دې طریقې سره نکاح فسخه کېږي. او یا دا وي چې مثلا میړه د خوا نه د نکاح فسخه کېږي خو لیکن دا دغه قانوني حق وي، نو په دې سره هم نکاح فسخه کېږي، چې دا لاندې حالات د نکاح فسخه ګڼل کېږي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې. اول په نکاح کې د فساد له کبله جدایي. په نکاح کې فساد واقع شوی دی، د نکاح د صحت د شرایطو څخه یو شرط نشته، معدوم دی. په نکاح کې ګواهان نشته،
د موقت وخت لپاره نکاح تړل شوی ده، یعنی د متعې نکاح تړل شوی ده، چې دا هم د اکثرت علماو په نسبت باندې فاسده نکاح ده. یا دا چې مثلا یو ماشوم الک چې بلوغ حد ته نه وي رسېدلی، مراهق دی خو لیکن دی د بلوغ مرتبې ته نه دی رسېدلی، د اهلیت مرتبې ته نه دی رسېدلی، په خپل سر باندې نکاح کوي، دلته د ولي اجازه نشته دی، د نکاح فاسده نکاح ده. نو که چېرته په نکاح کې فساد واقع شي او د دې په طریقې باندې جدایي منځته راشي، دې ته د نکاح فسخه ویل کېږي، په دې باندې ځانګړي نتایج مرتب کېږي. کله چې دواړو منځ کې جدایي راځي نو بیا که چېرته د دې دواړو منځ کې کورواله صورت نیولی وي بیا حکم جدا کېږي، او که کورواله صورت نه نیولی نو فاسده نکاح او باطل نکاح دواړه یو شری، په دې باندې هیڅ قسمه اثر نه مرتب کېږي، نه د ښځه د سړي نه مهر غوښتلی شي او نه میراث غوښتلی شي او نه بل کوم د حق مطالبه کولی شي. د بلوغ او بیدارۍ له کبله جدایي، یو ماشوم مالک دی، یو ماشوم وړه ماشومه جلی ده، د پلار او د نیکه نه بغیر هغې ته هغه چا په نکاح باندې ورکړې ده. کله چې دا جلی د پیغلتوب مرحلې ته رسیږي او هلک د بلوغ مرحلې ته رسیږي او اعلان کوي چې دا نکاح ماته قابل د قبول نه ده، نو دا نکاح فسخه ده، د طلاق صورت نه نیسي، طلاق دلته منځته نه راځي، بلکې نکاح خود به خوده ماته شو، ځکه چې دلته رضایت موجود نه دی. یا مثلا یوه ښځه ده د لیونتوب په حالت کې ده، د دې نکاح زوی وکړه، پلار وکړه، نیکه وکړه، هر چا چې وکړله دا نکاح صحیح ده. کله چې دا ښځه بیداریږي یا یو سړی د نکاح ورته شوې ده او هغه جوړیږي، صحیح حالت ته راځي او دا نکاح زه نه منم، ما د نکاح فسخه شو. کله چې میړه د ښځې کف نه وي، یوه جلی چې هغه د بلوغ مرحلې ته رسېدلې ده، د اهلیت مرحلې ته رسېدلې ده، په خپل سر نکاح کوي، جمهور فقها وایي چې د دې نکاح بالکل صحیح نه ده، د دې نکاح بالکل باطله ده، چې د ولی اجازه نشته او یو جلی په خپل سر د یو چا سره نکاح تړي، دا نکاح باطل نکاح ده د جمهور فقهاو په نسبت باندې. اما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي که یو جلی ده، عاقله ده، بالغه ده، راشده ده، په خپل خیر او شر پوهیږي، په خپل سر نکاح وکړي، د دې نکاح درسته ده، خو په دوه شرطونو باندې. یو دا دی چې دا جلی چې چا سره نکاح کړې ده دا د دې کورنۍ کف وي، سیال وي، چې سبا ورځې د خپلې کورنۍ دپاره د پیغور باعث نشي. که چېرته د کفاءت موضوع په نظر کې نه ونیول شوي، ولی کولی شي چې دا نکاح فسخه کړي. د نکاح فسخه کېدل په همدې باندې راځي. مهر مثلا د خپل اندازې د خپل مثل نه کم ټاکلی وي او ولی په رضایت ونه لري، اعتراض پې کوي، نو دلته هم نکاح فسخه کېږي، خو شرط دا دی چې د ښځې د میړه په منځ کې داسې یو ځایوالی صورت نه نیولی چې په نتیجه کې حمل منځته راغلی وي. که د ښځه حمل ولري نو دا نکاح بیا نشي فسخه کېدلی. د مصاهرت حرمت منځته راتلل، ښځه او میړه ژوند کوي، داسې یو عمل ترسره کړي چې دلته د حرمت مصاهرت منځته راشي. د مثال په ډول ښځه راولګېږي د میړه د پلار سره یا د زوی سره زنا وکړي، د دې زنا په نتیجه کې د دواړو منځ کې بېلتون منځته راځي، ځکه چې دلته حرمت مصاهرت منځته راغی. یا مثلا سړی راولګېږي د ښځې د مور سره یا د لور سره زنا وکړي، په دې صورت کې د دواړو منځ کې د حرمت مصاهرت منځته راغی، نو په دې سره نکاح فسخه شو، دا دواړه سره جدا شو، نکاح ماته شو. په مهر کې غبن او خیانت شوی د مخکې په دې باندې خبر وکړه چې یو جلی په خپل سر د یو چا سره د نکاح عقد او تړون ترسره کوي، ولی پې خبر نه دی، نو په دې حالت کې نکاح لازمه ده او صحیح ده، خو شرط دا دی چې په نکاح په مهر کې غبن نه وي شوی یا په نکاح کې غبن نه وي شوی، یو چا دوکه نه کړي او په دوکې سره نکاح صورت نه نیولي. که دا حالت و نو دا نکاح فسخه کېدی شي. ښځه مرتده شي، ښځه مرتده شوه، دلته طلاق ته ضرورت نشته چې میړه ورته وایي چې ته نو مرتده شوې زما رخوانه طلاق، ځکه خود به خوده چې کله د اسلام قضیه د منځه لاړله د دواړو منځ کې نکاح خود به خوده ماته شوه. همدارنګه میړه مرتد شي نو دې ته اړتیا نشته چې اوس په محکمه د دواړو منځ کې د بېلتون پرېکړه او فیصله کوي،
یا به ښځه ورته وایي چې زما او ستا په منځ کې نکاح ماته ده، یا د طلاق غوښتنه وکړي چې ته نو کافر شوي نو زه تا نه غواړم چې خپل ځان جدا کړم، ماته طلاق راکړه. بس طلاق ته اړتیا نشته چې مطلق په ارتداد سره د دواړو منځ کې نکاح ماته شو، نکاح فسخه شو، دې ته د نکاح فسخه ویل کېږي. نو دغه اسباب او وسایل چې دي د نکاح د فسخې لامل ګرځي. درېمه موضوع چې ده د محکمې په حکم د ښځې او د میړه په منځ کې جدایي ده. د ښځې او د میړه په منځ کې د محکمې په حکم جدایي راتلی شي، خو په دغه حالاتو کې په میړه کې د عیب د موجودیت په سبب باندې جدایي، د میړه لخوا مېرمن ته د ضرر رسونې په سبب جدایي، د میړه د غیابت یا حبس په سبب جدایي، د نفقې د نه ورکولو په سبب جدایي. دا څلور موضوعات به موږ په دې کې بحث کوو چې په دې سره د میړه او د ښځې په منځ کې جدایي راتلی شي او که نه، او که راتلی شي په کومو شرایطو. اول راځو په میړه کې د عیب د موجودیت په سبب باندې جدایي. که د یوې ښځې په میړه کې داسې عیب موجود وي چې ژوند یې ورسره د سختو کړاوونو سره مخ شوی وي، کولی شي ورڅخه د بېلتون غوښتنه وکړي. دا یو قضیه ده، دا یو قاعده ده. یو سړي کې عیب موجود دی، ښځه د سړي په دغه عیب باندې صبر نشي کولی، د ښځې ژوند د کړاوونو سره مخ کړی دی. په دغه حالات کې ښځه د میړه سره ژوند نشي تیرولی، کولی شي چې محکمې ته مراجعه وکړي او د محکمې نه د میړه څخه د بېلتون غوښتنه وکړي. اوس نو راځو دوی باندې خبره کوو چې محکمې ته مراجعه وشوه، محکمه به په څه شی باندې فیصله کوي، په څه باندې به پرېکړه کوي. محکمه چې حکم کوي د یو شریعت په اصل باندې، په یو قاعده باندې به حکم کوي. یو قاضي د خپل ځان نه فتوا ورکولی شي، نه پرېکړه او فیصله کولی شي. په دې اړه باندې د فقهاو نظریات مختلف دي. موږ د دې په خاطر باندې چې دا قضیه راته اوږده نه شي، موضوع پیچیده نه شي، یوازې هغه مهم نظریات راخلو. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د هغه د شاګردانو هر یو امام ابو یوسف رحمت الله علیه او امام محمد بن حنبل رحمت الله، امام محمد بن حسن شیبانی رحمت الله علیه، او هم د جعفریه فقه د شیعه امامانو نظر په دې حق لدا دی چې کله هم په یو سړي کې لاندې عیبونه ثابت شي، ښځه کولی شي ورڅخه د بېلتون غوښتنه وکړي او محکمې ته دغه یعنی عیوب په سړي کې ثابت شو، نو کولی شي چې ښځه مراجعه وکړي محکمې ته او محکمه د دغو عیوبو څخه د یو عیب په موجودیت سره د دواړو منځ کې د بېلتون او د جداوالي پرېکړه وکړي. اول د تناسلي آلې او خاصیتانو نشتوالی. یو سړی دی او هغه تناسلي آله نه لري، پرې شوی ده او یا مشکل لري، نشي کولی چې د میرمن خپل معنوي حاجت پوره کړي. د جنسي قوت نشتوالی، یو څوک یعنی نارینه د مخصوصه اندام لري خو یا وړوکی دی او یا د بدني کمزورتۍ او کمزورۍ او یا د عمر د زیاتوالي په سبب کوروالی نشي کولی، او دا خبره یعنی محکمې ته ثابته شوه. ټیسټونه وکړي او مختلفو ډاکټرانو نه پوښتنه وشي او هغوی دا خبره یقیني کړه، د ثابته کړه چې رښتیا هم په سړي کې دا عیب شته او نشي کولی چې د میرمن حاجت پوره کړي، نو محکمه کولی شي چې دواړو منځ کې د بېلتون او د جداوالي پرېکړه وکړي. لیونتوب دی، سړی لیونی دی او یا په داسې حالت کې دی چې بالکل لیونی ګڼل کېږي او ښځه په دغه حالات باندې صبر نشي کولی چې نور د خپل دغسې خاوند دپاره په کور کې وخت تېر کړي چې هغه بالکل ژوند او زندگی نه پېژني، په خپل حال نه پوهېږي، په خپلو حالاتو باندې کنټرول نه لري. نو په دغسې حالاتو کې محکمه کولی شي چې دواړو منځ کې د جدایي او د بېلتون پرېکړه وکړي. بل د جذام مرض دی، دا یو ځانګړی مرض دی، شاید اوس به نوم بدل شوی. مثلا کېدای شي ځینې امراض داسې وي چې د انسان د غوښې د ختمېدو لامل شي او د انسان ژوند د منځه وړي او هغه دوامداره شي او ښځه په دغسې حالت باندې صبر نشي کولی او محکمې ته دا خبره ثابته شوه چې نو د دې سړي ژوندی پاتې کېدل ممکن نه دي، نو کولی شي چې د خپل میړه څخه د
جدایي غوښتنه وکړي. همدارنګه ابرص او برګې مرض چې دا د انسان لپاره د کرکې لامل ګرځېږي. کله چې هم دا خبره محکمې ته ثابته شوه چې د دغه مرض د میرمن لپاره د کرکې لامل ګرځېدلی دی او په دغه حالات باندې ښځه صبر نشي کولی، نو کولی شي چې د دواړو منځ کې د جدایي پرېکړه وکړي. البته د عیب د دغه ډول د عیبونو د موجودیت په حالات کې یو قاضي کولی شي چې د دواړو منځ کې د بیلتون او د جدایي پرېکړه وکړي، خو په لاندې شرایطو باندې. اول چې میړه د جنسي قوت د نه موجودیت په سبب په خپل ژوند کې یو ځل خپل مېرمن ته ورنږدې شوی نه وي. داسې حالت وي چې یعنې کله چې دا ښځه د خاوند ته واده شوې ده، یو ځل هم کورواله ورسره نه دی کړي. که یو ځل هم کورواله شوي وه نو د ده نارینتوب بیا ثابت دی. کیدای شي هغه ته دا عیب، دا یو مشکل د یو سبب په وجه منځته راغلی وي، د یو مرض په وجه به منځته راغلی وي، ممکن په مرور د وخت سره دا مرض ختم شي. بل دا دی چې د نکاح کولو پر وخت ښځه د میړه له عیب څخه بیخي نه خبره وي او یا یې د خبرېدو په وخت کې خپله ناخوښي څرګنده کړې وي. ښځه د سړي سره نکاح کوي او هېڅ په دې باندې نه ده پوهېده چې دا ښځه دا سړی دغه عیب لري او دې سړي د خپل عیب بیان کړی هم نه دی، څرګند کړی هم نه دی، چاته ویلي هم نه دي. یا دا ده چې دا ښځه د دې عیب نه خبره وه او د خپل نارضایت اعلان یې کړی، ویلي چې یاره په دغسې حالات کې که دا سړی وي زه ورسره نکاح نه کوم. که یوه ښځه د دې سره چې ښه خبره ده چې دا سړی دغه مشکل لري او بیا هم د یو سړي سره په نکاح باندې رضایت ښیي، نو بیا نشي کولی چې وروسته شکایت وکړي چې دا سړی دغه عیب لري، ځکه د دې عیب نه مخکې دا خبره وه او دې پې رضایت ښکاره کړی دی، د دې په موجودیت کې د دې عیب په موجودیت کې دې ورسره نکاح کړې ده. بله دا ده چې ښځه بالغه او یا رشیده وي، د ښو او بدو تمیز وکولی شي. که ماشومه وي بیا تر بلوغ انتظار ورته کولی شي تر څو په دې هکله خپله پرېکړه په خپله باندې وکړي. که چېرته یو مثلا یعنی یو جلۍ ده، بالغه ده، عاقله ده، راشده ده، ښه او بد پېژني، کولی شي دا پرېکړه فیصله وکړي. او که چېرته دغسې حالت نه وي، ماشومه وي، هغې ته معلومات نه کېږي چې دې حالات څه دی، نو بیا په دې وخت کې دا ښځه ملامت نه ګڼل کېږي او هر وخت کې چې کله دا د بلوغ حد ته رسېږي نو کولی شي چې د دغې حالت نه د نارضایت اعلان وکړي او محکمې ته مراجعه وکړي چې زه مخکې وړه وم، ما ته د معلومات نه وه چې که څه هم زما نکاح شوې وه، خو چې کله هم زه د پیغلتوب مرحلې ته ورسېدلم او دا حالت ما ولیده، نو اوس نو زه نه غواړم چې دې سړي سره په دغسې حالت کې ژوند ته دوام ورکړم. احناف، مالکیه او امام ثوري رحمت الله علیه وایي هغه بیلتون چې د میړه او ښځې ترمنځ د محکمې په پرېکړه د عیب په سبب ترسره شي دا باین طلاق ګڼل کېږي. نو دلته دواړو منځ کې جدایي راځي، ځکه هغه پرېکړه چې محکمه یې کوي هغه په خپله باندې باین طلاق دی، مګر په یو حالت کې چې هغه د نفقې د نه ورکولو په حالت کې جدایي ده، هغه رجعي طلاق دی. نور نو کومه پرېکړه او فیصله چې محکمه کوي، قاضي کوي، هغه مطلق باین طلاق ګڼل کېږي. د باین طلاق حکم مخکې ذکر. بل سبب، بل علت چې محکمه پې د بیلتون پرېکړه او فیصله کولی شي، د میړه له خوا مېرمن ته د ضرر رسونې جدایي ده. یوه ښځه محکمې ته مراجعه کوي، عریضه وړاندې کوي چې خاوند ما ته ضرر را رسوي، ما ته تکلیف را رسوي، په دغسې حالاتو کې زه د خپل خاوند سره ژوند ته دوام نشم ورکولی. یعنی که د میړه له خوا ښځې ته په ژبه یا عمل سره کوم ضرر ورسیږي او هغه خپل شکایت محکمې ته وړاندې کړي، امام مالک رحمت الله علیه وایي چې کله هم د قاضي په وړاندې د ښځې دعوا د ګواهانو په ګواهۍ یا د میړه په اقرار ثابته شي او ضرر هم داسې وي چې ښځه پرې د صبر کولو توان نه لري او قاضي هم د دواړو ترمنځ په اصل په اصلاح کولو ونه توانېږي، نو د دواړو ترمنځ په باین طلاق باندې حکم کوي. کولی شي چې قاضي د دواړو منځ کې جدایي راولي. امام مالک رحمت الله علیه واضح په دې نظر دی. نور فقها سره په دې کې متفق نه دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعي رحمت الله علیه، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په دې نظر دی چې د ضرر رسونې په سبب باندې د میړه او د ښځې په منځ کې باید جدایي رانشي. نور لارې داسې شته چې د دواړو منځ کې د سولې او د اصلاح او د ښه ژوند د بېرته راتلو د اعاده کېدو سبب شي. نو
قاضي او محکمه نشي کولی چې د دواړو په منځ کې د بیلتون پریکړه او فیصله وکړي په ضرر باندې. مېرمن راځي او محکمې ته شکایت کوي چې میړه مې وهي، ټکوي، کنځل راته کوي او بد رد راته وایي او نور اضرار راته رسوي په مختلفو طریقو سره. نو امام مالک رحمت الله علیه وایي که چیرې د دې ښځې دا دعوه ثابته شوه، یې ګواهان راوستل او یې په خپله میړه اعتراف وکړ چې او دا مشکل په ما کې شته، نو محکمه بېله ځنډه د دواړو په منځ کې د بیلتون پرېکړه کوي. البته امام ابو حنیفه، امام شافعي او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د امام مالک رحمت الله علیه د رایې سره مخالف دي او دوی وایي چې محکمه یوازې د لاندنیو لارو څخه د دې دواړو په منځ کې د سولې اصلاح په خاطر باندې کار اخیستلی شي چې میړه ته د ښه ګذران او میرمن سره د ښه سلوک توصیه ورته وکړي، یو توصیه پاڼه ورته ورکړي، توصیه ورته وکړي، راویې غړي محکمه ته تعزیر ورته ورکړي، میړه ته تعزیر ورکړي په بندي کولو یا په نورو طریقو سره. ورته محکمه ته یو څه وخت پورې د سړی د بندي کولو او د محبس ته د لیږلو په پرېکړه فیصله وکړي چې ولې خپل میرمن ته ضرر رسوي، تکلیف ورته رسوي، وهي او ټکوي او بد رد ورته وایي. د بیلتون پرېکړه فیصله باندې کوي. د دواړو ترمنځ د اصلاح کولو جوړجاړي لپاره د دوی د خپلوانو څخه 2 تنه حکمین وټاکي. البته دغه دواړه منځګړي د زوجینو د وکیلانو حیثیت لري او نشي کولی چې د دوی د خوښۍ پرته د دواړو ترمنځ د جدایي پرېکړه وکړي. دا واک او صلاحیت دا حکمین نه لري چې قاضي د خوا نه دا صلاحیت ورکولی شي چې که چېرته تاسې ونه توانېدلی چې د دې دواړو منځ کې سوله راولئ، نو د دواړو منځ کې د جدایي پرېکړه او فیصله وکړئ. د جدایي پرېکړه او فیصله یوازې د محکمې کار دی او محکمه په دې صورت کې نشي کولی چې د دواړو ترمنځ د جدایي پرېکړه او فیصله وکړي. صبر به کوي تر څو د دواړو منځ کې اصلاح راولي او دلته به د جدایي فیصله او پرېکړه نه کوي. بل لازو دې موضوع ته چې یو سړی د خپل کور نه غایب شه. په تیر درس کې په دې باندې خبره وکړه چې میرمن په خپل خاوند باندې حق لري چې هغې ته وخت ورکړي، ورنه جدا نشي. که چېرته یو سړی د خپل میرمن څخه د جدایۍ دپاره قسم خوري او تر 4 میاشتو نه ورنږدې کېږي، رښتیا هم په عمل کې دا ښځه د دې سړي نه جدا کېږي، خود به خوده طلاق واقع کېږي چې هغې ته طلاق باین ویل کېږي. که چېرته یو سړی د خپلې ښځې د بد اخلاقۍ څخه شکایت ولري، کولی شي چې بستر ورڅخه جدا کړي، خبرې اترې ورسره پرېږدي، ځان ورنه مرور کړي، خو داسې به نه کوي چې په کامله معنا باندې هغه ترک کړي، پرېږدي او غایب شي، لاړ شي. اوس که یو څوک لاړو، ورک شو، بېدرکه شو، غایب شو، معلومات نه کېږي چې دی چېرته دی، نو اوس یا دا ده چې یو سړی په حبس باندې محکوم شو د محکمې د خوا نه او دا حبس هم اوږد حبس دی. آیا یوه ښځه کولی شي چې د محکمې نه د خپل خاوند څخه د جدایي غوښتنه وکړي؟ کولی شي که نشي کولی؟ اوس راځو په دې اړه باندې د فقهاو نظریات راخلو. احناف او جعفریه او شوافي وایي د میړه د غیابت له کبله ښځه د جدایي غوښتنه نشي کولی، لکه څنګه چې د ضرر په سبب باندې د جدایي غوښتنه نشي کولی، دغسې د غیابت په وجه باندې د جدایي غوښتنه نشي کولی، ځکه هغه څه چې جدایي پرې راځي وجود نه لري. د دوی په نظر د میړه غیابت سره نکاح نه فسخه کېږي، البته په هغه صورت کې چې میړه د شتمنۍ مالک وي او ښځه ترې نفقه کولی شي. دا دومره څه ولري چې سرمایه ولري او د سرمایې نه ښځه وکولی شي چې خپل د کور ضرورتونه پوره کړي، نو بیا ښځه نشي کولی چې د محکمې نه د میړه د غیابت په وجه باندې د نکاح د انحلال یا د دواړو منځ کې د جدایي غوښتنه وکړي. امام مالک رحمت الله علیه او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه هغوی وایي چې که د سړي د غیابت موده دومره اوږده شي چې میرمنې په غیابت سره متضرره شي، که د میړه مال هم ورته پاتې وي، ښځه کولی شي چې محکمې ته شکایت وکړي او د میړه څخه د بیلتون غوښتنه وکړي. یعنی د دوی نظر دا دی چې که چېرته مثلا دا مغه موضوع د ضرر رسونې بخش ته ځي چې که چېرته ښځه په دې باندې متضرره شوه او دا ضرر یې په خپل ژوند کې احساس که چې د میړه جدایي په هغه باندې سخته تمامه شوه، هغې ته پکې ضرر متوجه شو، د مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شوه، نو کولی شي چې د محکمې څخه د میړه څخه د بیلتون غوښتنه وکړي. د امام مالک رحمت الله علیه په نظر خو اوس نو راځو دې ته چې
دا غیابت څومره وي، د څومره غیابت نه وروسته ښځه کولی شي چې د محکمې نه د جدایي غوښتنه وکړي. امام مالک رحمت الله علیه وایي چې د غیابت لږه موده 1 کال دی او اکثره موده چې دی 3 کاله دی. د 1 کال نه شروع تر 3 کالو پورې، که 1 کال پورې مثلا یو سړی بېدرکه وي، ورک وي، نه وي معلوم نه وي، یا غایب وي، چېرته تللی وي او کوم شرعي عذر هم ونه لري، نه د علم دپاره تللی، نه تجارت دپاره تللی، نو بل کوم جهاد دپاره بل هغه دپاره تللی عذر ونه لري او غایب شي، نو اکثر وخت چې دی د هغې دپاره 1 کال بخښنه غواړم، اقل وخت 1 کال دی او اکثر وخت چې دی 3 کاله دی. د افغانستان په مادي قانون کې د غیابت په سبب د جدایي جواز ورکول شوی دی په نظر د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه او د امام مالک رحمت الله علیه په هغه باندې دا نظر اخیستل شوی دی او په دې اړه باندې قانون 194 او 195 ماده چې دی په دې باندې حکم کوي چې که چېرته یو ښځه مثلا د میړه د جدایۍ او د غیابت په سبب باندې متضرره شي، نو کولی شي چې محکمه د دې حالات په لیدو سره او په ثابتېدو سره د میړه او د میرمن ترمنځ د جدایي پرېکړه وکړي. اوس راځو دی چې یو سړی دی او هغه ورک دی، بېدرکه دی، معلومات یې نه کېږي، چې هغې ته په شرعي اصطلاح کې مفقود ویل کېږي. هغه سړی چې له کور څخه تری تم ورک شي، د مړي او ژوندي معلومات یې نه کېږي، د مفقود په نامه یادېږي. اوس په دې اړه باندې حکم څه دی؟ یو سړی ورک شو، درک نه لګېږي، نه مړی معلوم دی او نه ژوندی معلوم دی. د کومې ښځې چې میړه ورک وي، څرګند نه وي چې مړ دی او که ژوندی، نو په دې باره کې د حنفي فقهاو نظر دا دی چې مفقود اصلا ژوندی دی، نه څوک مال په میراث وړلی شي، نه ترې ښځه جدا کېدی شي، نه به دا ښځه عدت تېروي او نه یې بل څوک په نکاح باندې اخیستلی شي تر څو چې د هغې مرګ یقیني نه شي. امام شافعي رحمت الله علیه او دا نظر تایید کړی او په دې نظر کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره شریک دی. البته امام مالک رحمت الله علیه وایي چې د مفقود ښځه د 4 کالو انتظار ویستلو وروسته بل میړه کولی شي. د ښځې ورک میړه به د محکمې په حکم مړ ګڼل کېږي او ښځه کولی شي چې 4 میاشتو او 10 ورځو عدت تېرولو وروسته بل چا سره نکاح وکړي. که ښځه بل چا سره نکاح کول وغواړي نو بیا کولی شي. زیات شمیر علماو د مفقود په حق باندې دا خبره کړې ده چې یو سړی ورک شو، تری تم شو، د مړي او د ژوندي معلومات نه کېږي. د دې لپاره 2 حالت دي، یو د امن حالت دی، یو د جنگ حالت دی. د امن په حالاتو کې دا یو معتدل رایه ده، یو معتدل نظر دی. د امن په حالت کې به ښځه انتظار کوي، منتظره پاتې کېږي تر څو چې د هغې مړ او ژوندی معلوم شي، د مختلفو طریقو نه به د هغې پلټنه کوي. که د جنگ حالت و نو د جنگ په حالت کې به همدغه د امام مالک رحمت الله علیه نظر اخیستل کېږي. 4 کاله به ښځه انتظار کوي، د 4 کال نه وروسته به د ښځه محکمې ته مراجعه کوي او د بیلتون غوښتنه به کوي. محکمه به د هغې خپلوان راغواړي او د هغې په مخ کې به د ښځو د سړي په منځ کې د جدایي پرېکړه او فیصله کوي او بیا به دا ښځه د دې نه وروسته 4 میاشتې او 10 ورځې انتظار په دې خاطر باندې کوي چې ګویا میړه یې مړ دی. د افغانستان د مدني قانون 326 ماده اول بند داسې وایي: که څوک د 4 کلونو څخه زیات ورک شوی وي او په غالب ګمان د هغه د مرګ تصور کېدی شي، یعنی د داسې حالت ته چې گویا یعنی د جنگ حالت دی، دا رنګه شخص د واک لرونکي محکمې په حکم مړ پیژندل کېږي او په نور مواردو کې د هغې مودې تشخیص چې تر هغې وروسته ورک شوي شخص مړ ګڼل پیژندل کېږي. د محکمې رایې پورې مربوطه دی چې اوس محکمه په دې باره کې پلټنه وکړي، معلومات وکړي چې دا سړی د کم وخت نه او په کم سبب باندې ورک شوی دی. دا د محکمې تر حکم پورې ارتباط لري. دا صلاحیت د محکمې ده چې دا خبره معلومه کړي. اوس دا سړی بهتره پیدا کېږي وروسته له دې نه چې د مېرمن بل چا په نکاح کړې ده. د دې 2 حالت دي. یو حالت دا چې نکاح شوی ده خو یو ځای والی صورت نه دی نیولی، ښځه او سړی سره یو ځای شوي نه دي، کورواله نه دی شوی، اولاد منځ ته نه دی راغلی،
دا سړی را پیدا شو، دا د لومړني خاوند او بېرته به خپله ښځه خپل کار به کوي، د دویم خاوند څخه به جدا کېږي. او که چېرته د دې څخه کورواله شي او نور اولادونه یې منځته راغلي وو، بل کور پکې منځته راغلی وو، په دې حالاتو کې د اکثر علماو نظر دا دی چې دا سړی چې د مېرمنې په نکاح کړې ده هغه ته به د دې مهر ورکوي او د هغې د واده تاوان به ګالي. بل سبب چې د ښځې او د مېړه په منځ کې جدایي پرې راځي د نفقې د نه ورکولو په سبب جدایي ده. دا مربوطه ده د محکمې تر حکم پورې. که یو سړی د شتمنۍ څښتن وي او ښځې ته په درسته توګه نفقه نشي ورکولی، ښځې ته روا دي د مېړه د مال څخه په پټه توګه باندې دومره څه واخلي چې د هغې دپاره کفایت وکړي. دا د ډېرو علماو، د اکثر علماو، بلکې د جمهور علماو نظر همدا دی. بله دا ده که ښځه محکمې ته مراجعه وکړي او له محکمې څخه د خپل حق یعنې د نفقې غوښتنه وکړي، نو محکمه به یو ټاکلې اندازه د مېړه په مال کې د ښځې لپاره ټاکي او مېړه ته به د هغې په ورکړه باندې امر کوي. دویمه طریقه دا ده چې دا هم اتفاقي خبره ده. درېیمه خبره دا ده چې که چېرته مېړه ټاکلې اندازه مال خپلې مېرمنې ته ونه سپاري، نو محکمه به د هغې مېړه د نفقې د ورکولو پورې تعزیرا په حبس باندې محکوموي او هغه به محبس ته لیږي. دا د ټولو فقهاو اتفاقي نظر دی. که یو سړی د شتمنۍ څښتن وي او د محکمې له حکم څخه وروسته هم خپلې ښځې ته خپل حق نفقه ونه سپاري، او یا دا چې د مال د نشتوالي او تنګسیا عذر وړاندې کوي او په ښکاره باندې مال هم ونه لري، تر څو محکمه په هغه کې د ښځې لپاره نفقه مقرره کړي، نو په دې هکله باندې د فقهاو نظریات مختلف دي. احناف وایي چې د نفقې د نه ورکولو په سبب جدایي په هیڅ صورت جواز نه لري. کوشش به کوي محکمه چې داسې یو حالت منځته راشي چې د ښځې د نفقې دپاره تنظیم جوړ کړي. محکمه او حکومت او نظام مکلف ته په دې باندې چې د ښځې دپاره د نفقې د رسولو سیستم برابر کړي. نشي کولی چې د نفقې د نه موجودیت په وجه باندې د ښځې او د مېړه په منځ کې جدایي راوړي. دا د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه نظر دی. جمهور فقها بیا وایي چې لکه امام شافعي صاحب، امام مالک صاحب، امام احمد بن حنبل رحمة الله علیه، دوی وایي د نفقې د نه ورکولو په صورت کې که مېرمن له مېړه څخه د بېلتون غوښتنه کوي، کولی شي چې دغسې حالت منځته راغی چې سړی په ښکاره باندې څه هم نه لري، چې محکمه په هغې کې د هغې دپاره نفقه مقرره کړي، په خپله باندې عذر وړاندې کړي چې زه نشم کولی خپل مېرمن د نفقه پوره پیدا کړم، او دا عذر هم ښکاره په رښتیا داسې وي چې هغه سړي کې دا توان موجود نه وي، نو کولی شي چې محکمه د دواړو په منځ کې د بېلتون او د پرېکړه وکړي، دواړه سره جدا کړي. امام مالک رحمة الله علیه فرمایي دا بېلتون رجعي طلاق دی، مخکې پې خبره وشوه، او د عدت په موده کې چې د نفقې وسه پیدا کړي ښځې ته سړی رجوع کولی شي. خو امام احمد بن حنبل او امام شافعي رحمة الله علیه دغه بېلتون د نکاح فسخه ګڼي او مېړه به نشي کولی چې مېرمن ته رجوع وکړي، ځکه چې دا په داسې حالت کې واقع دی چې دا نور د ښځې د ساتلو توان نه لري، نو بیا نشي کولی چې د خپل مېرمن ته رجوع وکړي. یو بل قسم جدایي ده چې هغه صرف یوازې بدني جدایي ده. هلته نکاح فسخه کېږي نه، نکاح له منځه نه ځي، نکاح منحل کېږي نه، بلکې د ښځې او د مېړه ترمنځ صرف یوازې بدني جدایي منځته راځي، نکاح موجوده ده چې هغې ته ویل کېږي زهار. د اسلام له راتګ نه مخکې داسې وه کله به چې هم یو سړي خپل مېرمن ته دا خبره وکړه چې ته دې په ما باندې داسې وي لکه زما د مور شاه، ته دې په ما باندې داسې وي لکه زما د مور سینه. یعنی کله به د خپلې مېرمنې ته د خپلو محرماتو له جملې څخه د محرمې داسې یو اندام ذکر که چې هغه به ټول بدن ته شاملېده او هغه به ورسره مشابه که، نو دلته به دا ښځه په خپل ځان باندې حرامه ګڼله، دې ته به بیا نه ورنږدې کېده، دا به یو ډول د نکاح فسخه ګڼله. اسلام په دغه قانون کې، په دغه رواج کې، په دغه دود کې تعدیل راوسته. د اسلامي په شریعت کې رڼا کې اوس زهار څه ته ویل کېږي؟ د یوې داسې ښځې سره چې دایمي پر یو انسان حرامه وي، لکه نسبي، رضایي او د مصاهرت محرمات د خپلې ښځې او یا د هغې اندام تشبیه کول دي، لکه شاه، خېټه، ورونه او داسې نور.
مثلا مخکې ما په خبر وکړه چې وتی ستا د اثر یا ستا د ورون یا ستا سینه یا داسې عضو چې یاد کې چې هغه ټول بنده ته شامل وي دا داسې حرامه کی داسې حرام وګڼي لکه د مور سر لکه د مور شا لکه د مور خېټه داسې نور دې ته زهار ویل کېږي. څوک چې زهار کوي د خپل میرمن سره څو وخت کې زهار صحیح کېږي چې زهار کوونکې بالغ عاقل او مسلمان وي چې ښځه په حقي یا حکمي توګه د سړي په نکاح کې وي. د حکمي نکاح مطلب دا دی چې ښځه درجه طلاق په عدت کې وي. ښځې له طلاق ورکړی ده خو لیکن جدایي منځ ته نه راغلی درجه طلاق په عدت کې ده. اوس یو ښځه یو سړی یوې ښځې ته د زهار الفاظ استعمالوي دا هم دوه قسمه دي. یو ښکاره دي لکه مخکې چې په خبر وکړه چې خپله ښځه د خپلو محرماتو د جملې نه د ښځو نه هغې سره مشابه کي داسې حرامه وګڼي لکه څنګه چې د مور سر پې حرام دی لکه د مور شا پې حرامه ده لکه د مور خېټه چې حرامه ده دغسې د خپله مېرمن د هغې سره مشابه کي. دا د زهار څرګند الفاظ دي او په دې کې د بل شي احتمال نشته دی. که څوک دغه د خپلې ښځې لپاره دغسې الفاظ استعمال کړي ښځه پې حرامه شوه د کفارې له ورکړې پرته هغې ته نه روا کېږي نه به کفاره ورکړي د هغې نه وروسته کولی شي چې خپل مېرمن ته ورنږدې شي. دویم کې نهي هغه الفاظ دي چې د زهار ترڅنګ د نورو کارونو یا د نورو شیانو احتمال هم ولري. مثلا یو سړی خپله ښځې ته وایي چې ته پر ما باندې داسې لکه د خور په څېر دا الفاظ چې دی دوه جانبه لري یا داسې لکه د خور په څېر داسې را باندې ګرانې لکه څنګه چې ما باندې د خپله خور ګرانه ده او دغسې احترام زه کوم لکه څنګه چې د خپلې خور احترام کوم دغسې اکرام ساتم لکه څنګه چې د خپلې خور اکرام ساتم. نو دا الفاظ د زهار دپاره نه دي بلکې دې نه حرمت مراد کېدی شي او نو مقصد دا ښځه په سړي باندې بیا حرامېږي نه. او که مطلب احترام او عزت نه وي بلکې نیت کې د حرمت خبره وه یعنی په داسې په ما باندې حرامه لکه چې خور په ما حرامه ده داسې په ما باندې حرامه لکه مور چې په ما حرامه ده نو دلته دغه الفاظ د طلاق په معنا استعمالیږي او د دواړو منځ کې جدایي راځي. نو دا د زهار خبره وه چې دا هم یو قسم د میړه او د ښځې ترمنځ په دې سره جدایي راځي خو دا جدایي یوازې بدني جدایي ده او دا ابدي جدایي نه ده. او د زهار حکم شی دی کله چې یو سړی د ښځې سره زهار وکړي تر هغې نشي ورنږدې کېدلی او نه ترې کومه استفاده کولی شي تر څو چې د زهار کفاره نه وي ادا کړي. قرآن کریم کې الله تعالی جل جلاله د زهار کفارې ته داسې اشاره کړې ده والذین یظاهرون من نسائهم هغه خلک چې د خپلې مېرمنو سره زهار کوي ثم یعودون لما قالوا او بیا غواړي چې د خپلې خبرې نه راوګرځېږي نو د هغې دپاره څو طریقې دي. اول فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا لومړی دا دی چې دا به یو غلام ازادوي مخکې له دې چې خپلې مېرمنې ته ورنږدې شي. ذلکم توعظون به والله ما تعملون خبیر په دې باندې الله پاک حکم کړی دی الله ستاسو په ټولو چارو باندې خبر دی. بل فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا که چیرته نشي کولای چې دا یو غلام آزاد کی په دویم قدم کې به د شپېته مسلسل روجې نیسي چې په دې کې و به هم نه خوري که یو خوړله بیا به سره ټولې رانیسي. دریم که دا توان هم پکې نه و فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا نو دا به مسکینانو ته 2 وخته ډوډۍ ورکوي. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب الیم. د دې لپاره چې تاسو په الله او د الله په رسول باندې ایمان لرئ نو د الله او د الله د رسول خبره ومنئ او دا د الله ځانګړي پولې دي او د کافرانو د په الله تعالی جل جلاله دردناک عذاب تیار کړی دی. دا و د نن ورځې درس چې ستاسو په مخ کې تقدیم شو. خلاصه د درس دا شو چې د نکاح انحلال او د نکاح د منځه تلو لپاره یو سبب هم د نکاح فسخه کېدل دي او د نکاح د فسخې په اسبابو موږ وغږېدلو. بله خبره دا وه چې یوه ښځه کولی شي چې د محکمې له طریقه جدایي حاصله کړي دې ته د تفریق قضایي ویل کېږي. هغې دپاره موږ مختلف حالات بیان کړل چې مثلا په یو سړي کې عیب موجود دی او دا عیب داسې دی چې ښځه نور وخت ورسره نشي تېرولی نو په دې کې د علماو اختلاف نشته دی اتفاق دی چې دلته به محکمه ګوري چې په سړي کې رښتیا هم داسې ضرر موجود دی چې ښځه ورسره ژوند نشي تېرولی دواړه منځ کې به جدایي خبره کوي دا خو اتفاقي خبره ده. بل د ضرر په سبب باندې د جدایي خبره وه په هغې کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ویلي چې د ضرر په سبب باندې جدایي نشي راتلی بلکې کوشش به کوي دولت چې د مختلفو طریقو نه دا ضرر دفع کړي. همدارنګه د غیابت په سبب باندې یا د حبس په سبب باندې د جدایي موضوع
په هغې کې هم د علماو د فقهاو په اختلاف وغږېدلو چې یو سړی مثلا بیخي ورک دی مفقود دی دغه حکم هم بیان شو په تفصیل سره چې زمونږ او تاسو په قانون د افغانستان په مدني قانون کې د دې حکم بیان شوی دی چې مثلا که یو سړی په داسې حالاتو کې وي چې هلته جنګي حالات وي او محکمات ته دا خبره ثابته شي چې ګویا دا سړی مړ دی نو د هغې په مرګ باندې پرېکړه فیصله کوي او ښځه کولی شي د 4 میاشتو او د 10 ورځو تېرېدو نه وروسته بل چا سره نکاح وکړي. او بل په آخر کې د زهار موضوع او په زهار باندې هم خبره وشوه چې یو سړی خپل مېرمن د یو داسې چا سره مشابه کی په حرمت کې چې هغه په د باندې ابد دپاره حرامه ده، مثلا د نسبي محرمات دي، د مصاهرت محرمات دي او د رضا محرمات دي، رضایي مور یا رضایي خور یا مثلا خواخي یا مثلا میرنۍ مور، دا د یو داسې خپل میرمن سره مشابه کی، سر مشابه کی، سینې مشابه کی او مثلا خېټه مشابه کی چې ته په دا ما باندې دغسې حرامه یې لکه څنګه چې په ما د مور سر یا د مور خېټه روانې حرامه ده، نو دا ښځه په دې سړي باندې حرامه شوه. دا ورته نه روا کېږي مګر دا چې د هغې کفاره وکړي. کفاره کې مونږ ویل 3 خبرې دي، یا به غلام آزادوي، یا به 2 میاشتې مسلسل روجي نیسي او یا به 15 مسکینانو ته 2 وخته ډوډۍ ورکوي. له توجه څخه مو مننه. جزاکم الله خیر.